بسم الله الرحمن الرحیم. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته غوره فکر او غوره ژوند مهم کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال براین ټریسی، ژباړن حسیب الله حکیمزئی. د ځمکې پر مخ داسې هیڅ څیز شتون نه لري چې تاسو د هغه د لاسته راوړلو وړتیا ونه لرئ. کله چې د عقل او ذهن له مخې دغه رښتیا ومنئ چې تاسو کولی شئ هغه څیز ولرئ، نو هغه به لاسته راوړئ. لومړی څپرکی: خپل تفکر ته بدلون ورکړئ. په ارواپوهنه کې په دې اړه یو قانون وجود لري چې که چېرته په خپل ذهن کې له هغه څه نه یو انځور جوړ کړئ چې تاسو غواړئ هغه ډول واوسئ او د اوږدې مودې لپاره هغه په خپل ذهن کې وساتئ، ډېر ژر به په رښتیا هم همغه شان شئ چې تاسو یې غوښتنه کوله. یو وخت یوه ښځه وه چې شاوخوا 30 کاله عمر یې درلود. هغه د ډیرو نورو په شان په داسې کور کې لویه شوې وه چې مور او پلار یې تل په هغې باندې نیوکې کولې او له هغې سره یې بدرفتاري کوله. په پایله کې به یې په شدیده توګه د سپکاوي احساس کاوه او د نفس زیات عزت یې نه درلود. نوموړې یو منفي او ډارنه ښځه وه او په نفس یې هېڅ باور نه درلود او خپل ځان ته یې هېڅ ارزښت او درناوی نه ورکاوه. داسې احساس کاوه چې په هیڅ کار کې وړتیا نه لري. یوه ورځ په داسې حال کې چې په خپل موټر کې د یوه پلورنځي په لور د حرکت په حال کې وه، یو بل موټر له تور څراغه څخه تیر شو او د هغې موټر یې په کلکه وواهه. هغې په داسې حال کې چې په روغتون کې سترګې پرانیستې چې مغزي ضربه یې لیدلې وه، خو حافظه یې په بشپړه توګه له لاسه ورکړې وه. هغې کولی شوای خبرې وکړي، خو په هیڅ صورت سره یې نشوای کولی خپل تیر ژوند په یاد راولي. هغې په بشپړه توګه هر څه هیر کړي وو. لومړی ډاکټر فکر کاوه چې دا حالت موقتی دی، خو اونۍ تېرې شوې او هغې ونه کړای شوای چې خپله حافظه لاسته راوړي. هره ورځ یې خاوند او اولادونه لیدلو ته راتلل، خو هغې نشوای کولی چې دوی په یاد راولي. دا چې دا یو غیر معمولی کار و، نو په دې توګه نو ډاکټران او متخصصین یې لیدلو ته راغلل تر څو د هغې حالت وڅېړي او د هغې د جسمي او روحي شرایطو په اړه له هغې څخه پوښتنې وکړي. بالاخره هغه له بشپړو هیرو شویو خاطرو سره کور ته ولاړه، په داسې حال کې چې پرېکړه یې کړې وه تر څو وپوهیږي چې څه ورسره شوي دي. د هېرېدلو د تخصص او د حافظې د لاسه ورکولو په برخه کې د طبي کتابونو په لوستلو پیل وکړ. هغې له اړوندو متخصصینو سره خبرې اترې وکړې. بالاخره یې د خپلو شرایطو په اړه مقاله ولیکله. لږ وروسته یې له هغې وغوښتل تر څو یو طبي قرارداد لاسلیک کړي او خپله مقاله د دوی په واک کې ورکړي. د هېرېدلو د ناروغۍ په اړه چې ورسره مخامخ وه، د هغو پوښتنو ته ځواب ورکړي او د عصبي کړنو په اړه خپلې تجربې او نظریې له هغوی سره شریکې کړي. په دې موده کې یوه عجیبه پیښه رامنځته شوه. هغه په بشپړه توګه بل څوک شوې وه. کومه پالنه چې له هغې څخه په روغتون او وروسته په کور کې ترسره شوې وه، د دې لامل شوه تر څو دا احساس وکړي چې په بشپړه توګه مهمه او ارزښتمنه ده او کورنۍ له هغې سره ډیره لیوالتیا لري. کومې څارنې او هڅونې چې له طبي ټیم څخه ترلاسه کولې د دې لامل شوې تر څو له مخکې څخه زیات د نفس د عزت او درناوي احساس وکړي. هغه په حقیقت کې یوه ټولنیزه ډاډمنه او مثبته ښځه وه چې د ګوتو په شمېر خبرې یې کولې او ډېر ښه معلومات یې درلودل او په طبي مسلک کې د یوې ویاندې یا موثقې سرچینې په توګه ټولو ته د منلو وړ وه. د ماشومتوب د دوران ټولې منفي خاطرې یې له ذهن څخه پاکې شوې.
نور یې د سپکاوي احساس نه کاوه. هغه په بشپړه توګه بل ډول څوک شوې وه. هغې خپل تفکر ته بدلون ورکړ او په ژوند کې ژوند بدلون وکړ. سکاټلنډي فیلسوف ډیویډ هام لومړنی شخص و چې د سپینې پاڼې نظریه یې وړاندې کړه. له دې نظریې سره سم ټول انسانان له هر ډول فکر او نظریې پرته نړۍ ته راځي او یو شخص چې د هر څه په اړه فکر کوي یا د هغه احساس کوي د ماشومتوب له دورانه څخه وروسته یې زده کوي. دا د دې بڼه لري چې د ماشوم ذهن د سپینې پاڼې په شان دی چې هر شخص او خاطره په هغه باندې له ځانه څخه یوه نښه پرېږدي. بلوغ د هغه ټول شیانو د جمع حاصل دی چې یو شخص یې د رشد ترڅنګ زده کوي، احساس کوي او تجربه کوي. هغه څه چې یو بالغ شخص یې ترسره کوي یا وروسته هغه ته رسیږي د همدې لومړنیو شرایطو پایله ده. لکه څرنګه چې ارسطو لیکلي دي، انسان چې له هر څه نه اغېزې مني هغه به په ژبه راوړي. د بشري وړتیا په برخه کې ښایي د 20مې پېړۍ یوه تر ټولو لویه اختراع له خپله ځانه څخه د هر شخص کلي درک اوسي. له دې نظریې سره سم هر شخص د خپل ځان په اړه ځینې باورونه لري چې د پیدایښت له وخت څخه په هغه کې رامنځته کیږي. وروسته له خپله ځانه څخه د هر شخص کلي درک ستاسو د خداګاه نیمایي اصلي پلان ګرځي چې که هر هغه څه ټاکي چې د هغه په اړه فکر کوئ، پر ژبه یې راوړئ، احساس کوئ او ترسره کوئ. په همدې علت ستاسو د بیروني ژوند ټول بدلونونه د خپل ځان په اړه ستاسو په کلي درک او د خپل ځان او خپلې نړۍ په اړه ستاسو د فکر په طرز او احساس سره پیل کیږي. ماشوم په هیڅ صورت د خپل ځان په اړه له کلي درک سره نړۍ ته نه راځي. د یو ځوان په توګه چې هر ډول فکر، عقیده، احساس، لیدلوری یا ارزښت لرئ د ماشومتوب له دورانه څخه تر اوسه پورې مزیات ترلاسه کړي دي. نن ورځ چې هر څه یاست د هغه فکر او تصور پایله ده چې له شاوخوا چاپېریاله څخه مو ترلاسه کړی دی او هغه مو د حقیقت په توګه منلی دی. کله چې په دې باور کوئ چې یو څه حقیقت لري، دې ته له پاملرنې پرته چې ښایي حقیقت څه واوسي، هغه ستاسو لپاره د حقیقت په بڼه رامنځته کیږي. تاسو هغه څه نه یاست چې فکر کوئ، بلکې تاسو د خپل تفکر پایله یاست. لومړني عقاید پاتې کیدونکي دي. که چیرته د داسې مور او پلار په واسطه لوی شوي یاست چې تل به یې تاسو ته ویل څومره ښه هلک یاست، له تاسو سره مینه لري او ستاسو ملاتړ کوي او تاسو یې هڅولی یاست، پرته له دې چې دې ته پام وکړي چې کوم کارونه مو ترسره کړل او کوم کارونه مو نه دي ترسره کړي. په تاسو یې باور کړی دی. په دې صورت کې له یوه داسې باور سره لوی شوي یاست چې یو ښه او ارزښت لرونکی شخص یاست. تر 3 کلنۍ پورې دغه احساس ستاسو په ذهن کې ځای نیسي او ستاسو د نړۍ په اړه ستاسو د لیدلوري د ډول بنسټیزه برخه تشکیلوي. له هغې وروسته دې ته له پاملرنې پرته چې په تاسو باندې څه پیښه راځي، په دې عقیده باندې پاتې شئ هغه به ستاسو رښتینی وجود شي. که چیرته د داسې مور او پلار په واسطه روزل شوي یاست چې دوی نه پوهېدل، د هغوی رفتار او ویناوې تر کومې اندازې کولی شي ستاسو د شخصیت په بڼه موندلو کې اغېز ولري. ستاسو د کنټرول لپاره یې په ډېرې اسانۍ سره له تاسو څخه په تخریب کوونکې بڼه نیوکې او نارضایتۍ څرګندې کړي دي او له جسمي او عاطفي پلوه یې تاسو رټلي یاست. که چیرته په یو چا باندې هماغه د ماشومتوب له وخته څخه په دایمي ډول نیوکې وکړو، ډېر ژر دې پایلې ته رسیږو چې حتمي کومه نیمګړتیا لري. هغه په دې نه پوهېږي چې ولې تل په هغه باندې نیوکې کېږي یا رټل کېږي، بلکې داسې تصور کوي چې مور او پلار یې د هغه په اړه پوهېږي او نوموړی د رټلو او د نیوکې وړ دی. نو په دې توګه په کراره دا احساس کوي چې نور
نور نو مهم او مینناک نه یاست، نور نو د مور او پلار لپاره ارزښت نه لرئ او د هغوی لپاره په نشت حساب یاست. تقریبا د ځوانۍ او لویوالي د دورې ټولې شخصیتي ستونزې په هغه ریښه کې ریښه لري چې ارواپوهان هغه د مینې کموالی نوموي. کله چې ماشومان داسې احساس کوي چې له هغه سره څوک مینه نه لري او د ناامنۍ احساس هغوی لاندې کوي، له ځانه سره فکر کوي زه په بشپړه توګه ښه نه یم. هغوی د دې داخلي اضطراب د له منځه وړلو لپاره په کراره له ځانه څخه د تیر وخت د جبران لپاره خپل رفتارونه څرګندوي، په بد چلند، شخصیتي مسایلو، غصې، افسردګۍ، ناهیلۍ او د بې موخېتوب کې د مینې له احساس څخه محرومیت او له خلکو سره په اړیکه کې د ستونزو راښکاره کېدل راڅرګندېږي. تاسو نه ډارېدونکې نړۍ ته راځئ. کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، له لوېدلو او لوړو غږونو څخه پرته له بل څه نه وېرېږي. ماشومان د لوېدو ترڅنګ دا زده کوي چې له نورو وېروونکو څیزونو څخه ووېرېږي. دوی عمده وېرې چې زموږ ټولو دننه وجود لري، له زیان یا ډار څخه وېره او له نیوکو یا رد کېدلو څخه وېرې دي. که چېرته د یو نوي یا متفاوت کار د ترسره کولو پر وخت کې په دوامداره ډول په موږ باندې نیوکې وکړي یا موږ ورټي، په دې صورت کې به له ماتې څخه ویره زده کړو. په موږ باندې غږ کوي او وایي نه، له دې ځایه ولاړ شه، هغه له ځمکې راواخله، هغه کار مه ترسره کوه. په غالب ګمان سره په دې ناروا او نیوکو او جسمي ځورونو سره د هغه څیزونو د شتون امکان وجود لري چې موږ ویروي او د دې لامل کېږي چې موږ د ناامنۍ احساس وکړو. ډېر ژر دا باور کوو چې موږ ډېر کوچني، کمزوري، د صلاحیت نه لرونکي او ناپوه یو او د یو نوي او متفاوت کار د ترسره کولو ځواک نه لرو، او دا احساس د زه نشم کولی په شان جملو په ویلو سره بیانوو. هر کله چې د نوي کار یا مبارزو غوښتنو په اړه فکر کوو، په اتوماتیک ډول په ویره او لړزه سره غبرګون ښکاره کوو. په کراتو وایو زه یې نشم کولی. له ماتې څخه ویره د لویوالي د دوران د ژوند د ماتې لومړنی دلیل دی. د دې علت چې هڅه کوو په لویوالي کې خپل ځان څنډې ته کړو. د ماشومتوب د دوران تخریب کوونکي نیوکې دي. موږ خپل ځان ته ارزښت نه ورکوو، مخکې له دې چې د لومړي ځل لپاره یو څه وازمایو، له هغې لاس په سر کېږو، د هغه څه د مجسم کولو لپاره چې غواړو هغه ته ورسیږو. له خلاق او حیرانوونکي ذهن څخه د ګټه اخیستلو پر ځای په کراتو هڅه کوو چې د خپل ځان لپاره دا دلیل راوړو چې ولې موږ نشو کولی او ولې هغه څیزونو ته رسېدل چې موږ یې غواړو زموږ لپاره شوني نه دي. د مینه ناک کېدو اړتیا دویم دلیل چې د دې لامل کېږي ترڅو خپل ځان څنډې ته کړو، زموږ په نفس باور تحلیلوي او د یو خوشحاله ژوند لپاره زموږ شور او ځواک له منځه وړي. له رټل کېدو یا رد کېدلو څخه ویره ده. موږ دغه هیجان د ماشومتوب په لومړي دوران کې زده کوو، یعنې کله چې هغه کارونه ترسره کوو چې زموږ د مور او پلار نه خوښېږي، یا هغه کارونه ترسره کوو چې دوی یې تمه لري او په پایله کې دوی د نارضایتۍ احساس کوي. د دې نارضایتۍ له امله هغوی غوسه کېږي او هغه مینه او محبت له موږ څخه دریغ کوي چې موږ ورته د یو ماشوم په توګه اړتیا لرو. له ماشومانو سره مینه نه کول او له یوازیتوب څخه ویره د ماشوم لپاره دومره ټکان لري چې ډېر ژر به خپل رفتار له هغه څه سره سم کړي چې فکر کوي مور او پلار به یې تایید کړي. هغه به نور خپل چارې او بې جوړې ونه وسي. له ځان سره داسې فکر کوي زه مجبور یم، هغه دې پایلې ته رسیږي، زه اړ یم ترڅو هر هغه کار ترسره کړم چې زما مور او پلار یې غواړي. له دې حالت څخه پرته به دوی له ما سره مینه ونه لري
او زه به یوازې پاتې شم. شرطي مینه یو بالغ شخص چې په ماشومتوب کې په شرطي مینې د بې قیده او شرطه مینې په مقابل کې تر ټولو لویه ډالۍ چې کېدای شي یو شخص یې بل چاته ورکړي سره لوی شوي وي، د نورو د نظریاتو او عقایدو په وړاندې فوق‌العاده حساس وي. په افراطي حالت کې که چېرته لږ تر لږه د اټکل وجود ولري چې ښایي څوک به د هغه کارونه تایید نه کړي، نشي کولی کوم کار ترسره کړي. د میرمنې یا خاوند د کار د څښتن، خپلوانو، ملګرو او مقتدرو اشخاصو په شان د لویوالي په ژوند کې د دې ډول مهمو اشخاصو اړیکه د ماشومتوب په دوران کې د مور او پلار د اړیکې په شان ده او په ناهیلۍ سره هڅه کوي چې د هغوی مثبت نظر خپل ځان ته راجلب کړي او یا هم لږ تر لږه هغوی له لاسه ورنه کړي. له ماتې او رټلو یا رد کېدلو څخه ویره چې د ماشومتوب د دوران د ناسمو نیوکو پایله ده په لویوالي کې د زیات خفګان او اضطراب اصلي دلیل دی. دغه احساس چې زه نشم کولی یا مجبور یم په دایمي ډول زموږ دننه وجود لري. تر ټولو بد احساس ښایي هغه وخت ووسي چې فکر وکړو زه نشم کولی خو مجبور یم، یا زه مجبور یم خو نشم کولی. موږ غواړو یو کار ترسره کړو خو له ماتې یا زیان څخه ویریږو، یا که چېرته له ماتې څخه نه ویریږو له نه تایید کېدو څخه ویریږو. موږ غواړو داسې یو کار وکړو تر څو په کور او کار کې زموږ د ژوند حالت ښه والی ومومي، خو له دې څخه ویریږو چې ښایي ماتې وخورو، یا دا چې ښایي بل څوک په موږ باندې نیوکې وکړي، یا دا دواړه. ویرې د ډیرو په ژوند باندې سیوری غوړولی. هر کار چې ترسره کوي له ماتې یا نیوکو څخه د مخنیوي پر بنسټ ولاړ وي. هغوی خپلو موخو ته د رسېدو پر ځای تر ډیره خپل امنیت ته فکر کوي. هغوی د امنیت په لټه کې دي، هغوی د امنیت په لټه کې دي، نه د فرصت. د خپلې ماتې چټکوالی دوه چنده کړئ. یوه ورځ یو لوی لیکوال آرتور ګورډون د IBM له بنسټ ایښودونکي توماس جي واټسون سره خبرې پیل کړې او له نوموړي څخه یې وپوښتل چې د یوه لیکوال په توګه څه ډول په دې توانېدلی تر څو دومره پرمختګ وکړي. د امریکا د تجارت دی لوی شخص توماس جي واټسون په دې معنا لرونکو کلماتو سره ځواب ورکړ: که چېرته غواړئ چې په چټکه توګه بریالیتوب ته لاسرسی پیدا کړئ، باید د خپلې ماتې چټکوالی دوه چنده کړئ. بریالیتوب له ماتې اخوا قرار لري. رښتیا دا ده چې هر څومره زیات ماته خوړونکی واوسي په زیات اټکل سره به لویو بریالیتوبونو ته نږدې شئ. ښایي په همدې دلیل وي چې تل د بد چانس په دوام ښه چانس نه راځي. کله مو چې شک وکړ د خپلې ماتې چټکوالی دوه چنده کړئ. هر څومره چې زیات څیزونه وازمویئ ستاسو د بریالیتوب اټکل زیاتیږي. تاسو کولی شئ یوازې د هغه کارونو د ترسره کولو له لارې چې د هغه له ترسره کولو څخه ویره لرئ خپله ویره باندې بریالي شئ. په دې حالت کې به نور نو ویره ستاسو خنډ ونه ګرځي. هر څومره چې د خپل ځان په اړه پوهیږئ ستاسو ټول باورونه ستاسو د شخصیت په حافظه کې او د خپل ځان په اړه ستاسو په کلي درک کې ثبت کیږي. د خپل ځان په اړه ستاسو کوچنی کلي درک. تاسو د خپل ځان په اړه یو لړ کوچنی کلي درکونې هم لرئ. دغه کوچنی درکونې یو له بله سره ترکیب کیږي او د خپل ځان په اړه ستاسو کلي درک تشکیلوي. تاسو د ژوند د هرې برخې لپاره د خپل ځان په اړه یو کلي درک لرئ چې ستاسو لپاره ډیر مهم دی. د خپل ځان په اړه دغه کوچنی درک کونې دا ټاکي چې په هغه برخه کې څه ډول فکر، عمل او احساس کوئ. د بیلګې په توګه تاسو په دې اړه چې تر کومې اندازې روغ او رمټ یاست او څومره ډوډۍ خورئ یا سپورټ کوئ. د خپل ځان په اړه یو کلي تصور لرئ. تاسو په دې اړه چې د نورو له نظره څومره مینه ناک یاست، په ځانګړې توګه د مخالف جنس له نظره د خپل ځان په اړه یو تصور لرئ. تاسو په دې اړه څه ډول
خاوند یا میرمنه یا څه ډول مور او پلار یاست، په دې اړه چې تر کومې اندازه ښه ملګري یاست، ته یا تر کومې اندازه باهوشه او ځیرک یاست، او تر کومې اندازې نوي او تازه معلومات ښه زده کولی شئ. د خپل ځان په اړه یو درک لرئ. تاسو چې هر ډول سپورټ کوئ، په هر کار کې چې بوخت یاست، د دې په شمول چې ستاسو امیر څه ډول شخص دی، یو درک لرئ. تاسو په دې اړه تر کومې اندازې خپل کار ښه ترسره کوئ، یا د خپل کار هغه برخه څه ډول ترسره کوئ. د خپل ځان په اړه یو کلي درک لرئ. همدارنګه په دې اړه چې څومره پیسې لاسته راوړئ او څومره مصرف یا سپما کوئ. د خپل ځان په اړه یو درک لرئ. دا یو بحراني برخه ده. رښتیا دا دی چې تاسو هیڅکله نشئ کولی د خپل ځان په اړه د خپل درک له کچې څخه کمې یا زیاتې پیسې لاسته راوړئ. که چیرته وغواړئ چې زیاتې پیسې لاسته راوړئ، باید د پیسو او خپل عاید په اړه خپلو باورونو ته بدلون ورکړئ. دا موضوع د دې کتاب اصلي برخه تشکیلوي. خپلو باورونو ته بدلون ورکړئ. په هره برخه کې که چیرته وغواړئ د هغه کړنو او پایلو ته بدلون ورکړئ، باید په هغه برخه کې د خپل ځان په اړه خپلو باورونو یا د خپل ځان په اړه خپل درک ته بدلون ورکړئ. له نیکمرغه ستاسو باورونه تر زیاتې اندازې ذهني دي. هغوی تل د حقایقو په اړه نه دي. هغه د هغه اطلاعاتو پر بنسټ دي چې ترلاسه کړي مو دي او د حقیقت په توګه مو منلي دي. البته ځینې وختونه په ډیرو کمو سندونو سره. تر ټولو بد باور چې ښایي تاسو یې ولرئ، ستاسو خپل هر ډول محدود کوونکي باورونه دي. دغه باورونه خپل ستاسو په اړه دي چې د دې لامل کېږي تر څو په یوه ځانګړې برخه کې تر یوې اندازې پورې د نیمګړتیا یا محدودیت احساس وکړئ. دا باورونه ډیر کم حقیقت لري، خو که چیرته هغه د خپلې پیاوړتیا د باوري سرچینې په توګه ومنئ، ستاسو لپاره د یو حقیقت په بڼه رامنځته کیږي. په دقیقه توګه داسې چې حقیقت ولري. د داخلي وړتیا د څرګندولو او له پخوا څخه د زیات کار ترسره کولو د پیل ټکی د خپل ځان د محدودو کوونکو باورونو مبارزې ته رابلل دي. د خپل ځان د محدود کولو له دې باورونو څخه د خلاصون لپاره باید دا فرض کړئ چې ستاسو د وړتیا په برخه کې هیڅ محدودیت وجود نه لري. داسې فرض کړئ چې کولای مو شوای د هر هغه چا په ژوند کې واوسئ چې په رښتیا مو ورسره مینه درلوده. له هر کار سره مو چې مینه درلوده ترسره یې کړئ. له هر څه سره چې مینه ولرئ هغه له ځانه سره ولرئ. داسې فرض کړئ چې په هر حال کې ستاسو وړتیا نامحدوده ده. د بیلګې په توګه داسې فرض کړئ چې کولای مو شوای د هغه عاید 2 چنده ولرئ چې نن ورځ یې لرئ. داسې تصور وکړئ چې هغه چې کولای مو شوای په یو لوی کور کې ژوند وکړئ، په لوړ ماډل موټر کې وګرځئ او د ژوند د زیات لګښت لرونکی او لوړ ثبت څخه ګټه واخلئ. د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 2مه برخه. د بیلګې په توګه داسې فرض کړئ چې کولای مو شوای د هغه عاید 2 چنده ولرئ چې نن ورځ یې لرئ. داسې تصور وکړئ چې کولای مو شوای په یو لوی کور کې ژوند وکړئ، په لوړ ماډل موټر کې وګرځئ او د ژوند د زیات لګښت لرونکی او د لوړ ثبت څخه ګټه واخلئ. داسې فرض کړئ چې دا پیاوړتیا لرئ تر څو په خپله کاري برخه کې یو پیاوړی شخص واوسئ. داسې تصور وکړئ چې په خپل کاري او ټولنیز ژوند کې یو تر ټولو مشهوره، ځواکمن او اغیزمن شخصیت یاست. داسې فرض کړئ چې تاسو یو آرامه او په نفس باور لرونکی شخص یاست او له هیڅ څیز نه ویریږئ. داسې تصور وکړئ چې په خپل ذهن کې ټولو شته موخو ته رسیږئ. همدا ده چې د خپل تفکر او ژوند په بدلون پیل کوئ. د ویرې د له منځه وړلو او د داخلي وړتیا د ښکاره کولو د پیل ټکی د خپل ځان او خپل راتلونکي ژوند په اړه هڅونکو، رغونکو
مثبتو او نویو ذهني باورونو ته بیا ځلې پلان جوړول دي. په دې کتاب کې به دا زده کړئ چې څه ډول دغه کار ترسره کړئ. د خپل ځان په اړه ستاسو د درک 3 برخې. د خپل ځان په اړه ستاسو درک د هغې شیرینۍ په شان چې په 3 برخو ویشل شوي وي له 3 برخو څخه تشکیل شوی دی. د دې هر یو برخه یو له بل سره په اړیکه کې ده. دا 3 برخې یو له بل سره یو ځای ستاسو شخصیت ته بڼه ورکوي. د هر څه په اړه چې فکر کوئ، هر څه چې احساس کوئ، او هر کار چې ترسره کوئ، او هر څه چې په تاسو باندې راپېښیږي تر زیاتې اندازې د هغه په واسطه ټاکل کیږي. تاسو هیله کوئ د شخصیت او د خپل ځان په اړه ستاسو د درک لومړنۍ برخه ده. ستاسو هیله د ښکلا، ارزښتونو او وړتیاو ترکیب دی چې تاسو په غالب ګمان سره په خپل ځان او نورو کې د هغه ستاینه کوئ. ستاسو الګو هغه څوک دی چې تر ډیره غواړئ هغه ډول واوسئ، البته که چیرته وکولی شئ له هره پلوه یو بشپړ شخص واوسئ. دغه ایډیالونه تاسو ته لارښوونه کوي او ستاسو رفتار ته بڼه ورکوي. لوی نارینه او ښځینه رهبران او با شخصیت اشخاص په خپلو ارزښتونو، خوبونو او ایډیالونو باندې یقین لري. هغوی پوهیږي چې څوک دي او په کومو څیزونو عقیده لري. هغوی د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه لري او هغه معیارونه له خطر سره نه مخامخ کوي. دوی هغه نارینه او ښځینه دي چې نور خلک کولی شي هغه خپله بیلګه وګرځوي او په هغه باندې تکیه وکړي. هغوی له نورو سره په خپلو اړیکو کې ډاډمن او څرګند دي. هر کار چې ترسره کوي هغه هڅه کوي تر څو د خوښۍ وړ پایلې ته ورسیږي. هغه روش چې په هغې سره خپل ځان وینئ. د خپل ځان په اړه ستاسو د درک 2مه برخه د خپل ځان په اړه ستاسو د فکر طرز دی. دا هماغه د خپل ځان لیدل او د خپل ځان په اړه د فکر کولو طریقه ده. هغه په غالب ګمان سره ستاسو داخلي هنداره نومیږي. دا هماغه ځای دی چې له باطنه څخه هغه ته ګورئ تر څو ووینئ چې په ځانګړو شرایطو کې باید څه ډول رفتار وکړئ. د خپل ځان په اړه د خپل فکر د طرز د ځواک په خاطر تل بیرونی کړنې له هغه انځور سره مطابقت لري چې د خپل ځان له داخله څخه یې لرئ. د خپل ځان په اړه د خپل فکر د طرز کشف چې مکسوال مارکس د هغه له مخکښانو څخه و، د انسان د کړنو اغېزمنتوب په درک کې یو مهم پرمختګ دی. کله چې خپل ځان داسې تصور کوئ چې د ډیرو کمو پېښېدونکو پېښو په وړاندې په غوره توګه عمل کوئ، خپل نیمه هوښیار ذهن ته یو پیغام استوئ. ستاسو نیمه هوښیار ذهن دغه پیغام د یو امر په توګه مني. وروسته ستاسو افکار، ویناوې او کړنې داسې همغږي کوي چې له هغو بیلګو سره متناسب واوسي چې په خپل ذهن کې مو رامنځته کړي دي. د ژوند ټول پرمختګونه د ذهني انځور پر پرمختګ سره پیل کیږي. داخلي انځورونه ستاسو پر هیجانونو، رفتارونو او لیدلورو حتی ستاسو په وړاندې د نورو د غبرګون په ډول باندې اغیزې کوي. د خپل فکر د مثبت طرز د رامنځته کول د فکر د طرز او د ژوند د بدلون اړینه او حیاتي برخه ده. د خپل ځان په اړه څه احساس لرئ. د خپل ځان په اړه د خپل درک 3مه برخه د نفس عزت دی. هغه ستاسو د شخصیت هیجاني برخه ده او ستاسو د فکر، احساس او رفتار په ټاکلو برخو کې تر ټولو مهمه برخه ده. د نفس د عزت کچه ستاسو د ژوند زیاتره پیښې ټاکي. د نفس د عزت لپاره تر ټولو غوره تعریف دا دی: تاسو له خپل ځان سره څومره مینه لرئ. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، په هر کار کې به ستاسو کړنې غوره واوسي او د بیرته راګرځېدو د قانون پر بنسټ هر څومره چې ستاسو کړنې غوره واوسي، له خپل ځان سره په لا زیاته مینه ولرئ. د نفس عزت ستاسو د شخصیت غبرګون ښودونکی مرکز دی. هغه د انرژۍ سرچینه ده چې ستاسو په نفس د باور او لیوالتیا کچه ټاکي. هر څومره چې له خپل ځان سره
زیاته مینه ولرئ ستاسو موخې به لویې واوسي او هغې موخې ته د رسېدو لپاره به زیات وخت ځانګړی کړئ. هغه خلک چې د نفس لوړ عزت لري په رښتیا هم نه درېدونکی دی. د نفس د عزت کچه له نورو سره ستاسو د اړیکو څرنګوالی ټاکي. هر څومره چې له خپله ځانه سره زیاته مینه ولرئ او خپل ځان ته درناوی وکړئ، په هماغه کچه به له نورو سره زیاته مینه ولرئ او هغوی ته به زیات درناوی ولرئ او هغوی به ستاسو په اړه غوره احساس ولري. په کاري ژوند کې به د نفس د عزت کچه یو نیوکه کوونکی عامل وي او دا به وټاکي چې آیا خلک له تاسو څخه څه پیری یا تاسو د کوم کار د ترسره کولو لپاره استخدام کوي، له تاسو سره معامله کوي او تاسو ته پیسې په پور درکوي او که نه. هر څومره چې د نفس لوړ عزت ولرئ، په همغه کچه به ښه مېرمنه یا خاوند یا ښه مور او پلار واوسئ. هغه میندې او پلرونه چې د نفس لوړ عزت لري د نفس د لوړ عزت لرونکي اولادونه روزي. دا ماشومان په نفس زیات باور لري او د نفس د لوړ عزت لرونکو اشخاصو سره ناسته ولاړه کوي. د نفس د عزت ټاکونکی عامل د نفس د عزت کچه تر زیاتې اندازې پورې د خپل ځان په اړه ستاسو له درک، ستاسو اوسنۍ کړنې او رفتار او هیلې او له دې څخه ستاسو له تصور سره نږدې اړیکه لري چې که چېرته مناسب شرایط رامنځته کېدای څه ډول کړنې مو ترسره کولې. تاسو تل په بې اختیاره ډول خپلې رښتینې کړنې له خپلو ایډیالي کړنو سره پرتله کوئ. هر کله چې داسې احساس کوئ چې ښې کړنې ترسره کوئ، د خپل ځان د فوق العاده والي احساس کوئ، ستاسو د نفس عزت زیاتوالی مومي او د خوشحالۍ او غوره احساس کوئ. هر کله چې داسې کار وکړئ یا خبرې وکړئ چې ستاسو له ایډیال یا پیاوړتیا سره برابرښت ونه لري، ستاسو د نفس عزت کموي. هر کله چې ستاسو د اوسني شخصیت یعنی چیرته چې اوس یاست او ستاسو د ایډیالي شخصیت یعنی چیرته چې غواړئ په راتلونکي کې واوسئ ترمنځ زیات واټن وجود لري چې د خپل ځان په اړه په بد احساس ولرئ. د دې دلیل همدا دی چې د ماتې په وخت کې غوسه کیږئ او یا له خپلو شاوخوا خلکو سره بد رفتار کوئ. ستاسو الګو په کراتو تاسو ته یادونه کوي چې څومره کولی شئ غوره او مناسب شخص واوسئ. د شخصیت مرکز نن ورځ ارواپوهان په دې مسئله هوکړه لري چې د نفس عزت له خپل ځانه څخه ستاسو د درک او ستاسو د شخصیت په مرکز کې قرار لري. په هره برخه کې هر ډول پرمختګ او پراختیا ستاسو د نفس عزت پورته بیایي او د دې لامل کیږي تر څو له خپل ځانه سره له پخوا څخه زیاته مینه ولرئ او خپل ځان ته زیات درناوی وکړئ. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، ستاسو راتلونکي کړنې او د خپل ځان په اړه ستاسو درک په ډیر غوره وي او په ډیرې چټکۍ سره به د خپلو هیلو په لور حرکت وکړئ. هغه ښه خبر چې باید تاسو ته یې ووایم دا دی چې د نفس د عزت او له ماتې او رد کېدلو څخه د ویرې د کچې ترمنځ سرچپه اړیکې وجود لري. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، ډیر لږ به د نورو د نظرونو او عقایدو په اړه اندېښنه ولرئ او ډیر لږ به له نیوکو څخه ویره ولرئ. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، په غوره توګه کولی شئ د خپلو موخو او معیارونو پر بنسټ پریکړه وکړئ او ډیر کم په دې اړه اندېښنه ولرئ چې نور ستاسو په اړه څه فکر کوي او څه وایي. خپلې داخلي خبرې اترې کنټرول کړئ. په دقیقه توګه هماغه ډول شخص بشئ چې په اړه یې فکر کوئ. همدارنګه هماغه کیږئ چې له خپل ځان سره یې قبول کوئ. تر ټولو ځواکمنې او اغېزمنې جملې دا دي چې کولی شئ له خپل ځان سره یې تکرار کړئ. په ځانګړې توګه که چېرته د یوې داسې پیښې په اړه په اندېښنه کې یاست چې ښایي رامنځته شي. زه له خپل ځان سره مینه لرم. زه له خپل ځان سره مینه لرم. زه له خپل ځان سره مینه لرم. کله چې ووایئ زه له خپل ځان سره مینه لرم،
ویره مو له منځه ځي او جرأت مو زیاتیږي. دا جمله زه له خپل ځان سره مینه لرم دومره قوي او مثبته ده چې له ځنډ پرته ستاسو د نیمه هوښیار ذهن په واسطه د یو حکم په توګه منل کیږي. دا جمله ستاسو د افکارو، احساساتو او لیدلوري په بیړه تر اغیزو لاندې راولي. ستاسو ژبه ډیر ژر پرمختګ کوي او څرګندې خبرې کوي. ستاسو څیره مثبت او خوشحاله کیږي. ستاسو غږ قوي او ډاډمن کیږي. د خپل ځان په اړه ښه احساس پیدا کوي او په پایله کې له خپلو شاوخوا خلکو سره مینه ناک او صمیمي کیږي. خپل بنسټیز منطق وڅېړئ. د هغه پیښو او اشخاصو په اړه ستاسو زیاتره افکار او غبرګونونه چې ستاسو په ژوند کې وجود لري د بنسټیزو منطقونو په واسطه ټاکل کیږي. دا هماغه نظریې، باورونه، عقاید او پایلې دي چې د هغه اطلاعاتو او تجربو په واسطه مو هغه ته لاسرسی موندلی دی چې د ماشومتوب له دورانه څخه مو د هغه په ترلاسه کولو پیل کړی دی. هغه نه یوازې د خپل ځان په اړه ستاسو درک بلکې ستاسو د ژوند فلسفه هم تشکیلوي. هر څومره چې د خپلو بنسټیزو منطقونو په اړه انعطاف منونکي واوسئ، هغوی ستاسو د لا زیاتې کړنې، ویناوې او احساسات کنټرول او وړاندوینه کوي. که چیرته په خپل ځان ایمان ولرئ چې د یوه حیرانوونکي ژوند لپاره یو فوق العاده ښه د وړتیا او ځواک درلودونکی، صمیمي او مشهور، روغ او له انرژۍ ډک، ځیرک او نوښتګر او مقتدر شخص یاست، په دې صورت به بنسټیز منطقونه تاسو د موخو د ټاکلو، زیار ایستلو، شخصي پرمختګ او پراختیا له نورو سره د ښه رفتار درلودو، له بدې ورځې څخه د خلاصون او بالاخره د بریالیتوب په لور راهنمایي کړي. هغه پیښې چې په ژوند کې په تاسو باندې راځي مهمې نه دي. دغه پیښو په اړه ستاسو غبرګون مهم دی. دا مهمه نه ده چې له کومه ځایه راغلي یاست. یوازې هغه څه چې په رښتیا هم مهم دي دا دی چې چیرته ځئ او چیرته ځئ یوازې ستاسو د تصور په قوه پورې محدودیت لري او دا چې ستاسو د تصور ځواک نامحدود دی. په دې توګه ستاسو راتلونکی هم نامحدود دی. دا هغه بنسټیز منطق او باورونه دي چې د داخلي استعداد څرګندولو لپاره هغه ته اړتیا لرئ. افسانې یوې خواته کړئ. په تاسف سره ځینې افسانې وجود لري چې موږ له لویوالي وروسته هغه منو او په دې باور یو چې هغوی کولی شي بریالیتوب، خوښۍ او په راتلونکي ژوند کې د لویو کارونو ترسره کولو ته د رسیدلو لپاره زموږ هیلې په خطر کې واچوي. اجازه راکړئ چې د خپل ځان د هر یو محدود کوونکي باور ته لنډه کتنه وکړو. لومړنی او تر ټولو بد یې د دې احساس په واسطه بیانیږي چې زه په بشپړه توګه ښه نه یم. دا بنسټیزه منطق دی چې د سپکاوي او بې کفایتۍ احساس لامل کیږي. موږ دا فکر کوو چې نور خلک له موږ څخه غوره دي، یوازې په دې دلیل چې په هغه شیبه کې د هغوی کړنې له موږ څخه غوره دي. موږ دا احساس کوو چې هغوی باید له موږ څخه ارزښتمن واوسي. په دې توګه موږ باید له هغوی څخه کم ارزښته واوسو. دغه د بې ارزښت والي احساس په ژورو توګه زموږ دننه نفوذ کوي او د دې لامل کیږي چې خپله موږ خپل ځان ته ارزښت ورنه کړو. د دې پر ځای چې نوې موخې ته په رسېدلو کې ماتې وخورو، غوره به دا وي چې له هماغه پایله څخه د خپل ځان لپاره هغه موخه ونه ټاکو. سم بنسټیز منطق چې باید د رشد او پرمختګ یا ایمان او ګمان لپاره یې ولرئ دا دی چې تاسو نه یوازې ښه یاست بلکې پر هر هغه برخه کې د ښه کېدلو پیاوړتیا لرئ چې ستاسو لپاره مهمه واوسي. تاسو د دې لپاره چې وکولی شئ له دې غوره شخص واوسئ چې تر اوسه پورې یاست. له دې څخه غوره کارونه ترسره کړئ چې تر اوسه مو ترسره کړي دي او له دې څخه غوره څیزونه ولرئ چې تر اوسه مو درلودل. نامحدوده وړتیا لرئ، هماغه ډول له څرنګه چې ویلیام شکسپیر د طوفان په ننداره کې ویلي دي: تیر وخت په واقعیت کې یو سریزه ده
هر څه مو چې پخوا تر سره کړي دي هغه څه ته یو نغوته ده چې کولی شئ په راتلونکي کې تر سره کړئ. له خپله ځانه سره په مثبت ډول خبرې وکړئ. په قاموس کې تر ټولو پیاوړې کلمې هغه کلمې دي چې له خپله ځانه سره یې ووایئ او په هغه باندې باور لرئ. له خپله ځانه سره خبرې کول او داخلي خبرې اترې ستاسو 95 سلنه هیجانونه ټاکي. کله چې له خپله ځانه سره خبرې کوئ ستاسو نیمه هوښیار ذهن دغه کلمې د یو حکم یا فرمان په توګه مني. وروسته هغه رفتارونه د دې کلماتو له مطابقو بیلګو سره د برابرښت لپاره د خپل ځان په اړه ستاسو درک او ستاسو بدني ژبه په هغه کلماتو باندې تعدیل کوي. له اوس څخه وروسته یوازې د هغه څه په اړه له خپل ځان سره خبرې وکړئ چې غواړئ واوسئ او هغه څه چې غواړئ تر سره کړئ. د خپل ځان په اړه د هر هغه څه له ویلو څخه ډډه وکړئ چې په رښتیا نه غواړئ حقیقت ولري. زه کولی شم هغه کار تر سره کړم په شان مثبت او غښتلې جملې له خپل ځان سره په کراتو تکرار کړئ. له هرې مهمې پیښې څخه مخکې دا جملې په کراتو تکرار کړئ. د دې په شان چې ستاسو موخه په رښتیا هم همغه ده. زه له خپل ځان سره مینه لرم. ووایئ زه تر ټولو غوره یم. زه تر ټولو غوره یم. او همدارنګه زه تر ټولو غوره یم. وروسته پیاوړی او ټینګ ودرېږئ او په خپله څېره باندې د نفس له باوره ډکه مسکا خوره کړئ او هر هغه کار چې د هغه د ترسره کولو توان لرئ په نفس د باور پر بنسټ هغه په خپله څېره کې انځور کړئ او هر هغه کار په غوره توګه ترسره کړئ چې د هغه د ترسره کولو توان لرئ. ډیر ژر به هغه ستاسو عادت وګرځي. تاسو د تر ټولو غوره وړ یاست. د پخوانیو ناوړه نیوکو په پایله کې خلک نورې افسانې یا خپل محدود کوونکي باورونه مني. هغه افسانې دا دي چې دوی په رښتیا هم دا باور نه لري چې د بریالیتوب وړ دي. د وړتیا نه درلودلو دغه ژور او داخلي احساس د هغه کسانو په منځ کې ډیر دود دی چې له ډیرو کمو امکاناتو یې ژوند پیل کړی دی، یا د هغه کسانو په منځ کې چې په داسې کورنیو کې پیدا شوي دي چې پیسې یې نه درلودي. همدارنګه هغه کسان چې په موږ کې د دې احساس د رامنځته کولو لامل شوي دي چې د ځوانۍ په دوران کې موږ ته ویلي دي چې غربت له ځانه سره نیکۍ لري، خو بډاینه له ځانه سره ګناه لري. که چېرته تاسو په هر دلیل له دې احساس سره لوی شئ چې د ښو څیزونو وړ نه یاست او په خپلو کارونو کې هم بریالیتوب ته لاسرسی مومئ، په قوي اټکل سره د یوه مکار شخص سنډروم مو تجربه کړی دی. دا احساس به وکړئ چې کوم ځای مو لاسته راوړی دی. د هغه په لاسته راوړلو کې یو مکار شخص یاست او ډیر ژر به ټول تاسو وپېژنئ. دې ته له پاملرنې پرته چې بریالیتوب ته د رسېدلو لپاره مو څومره هڅې کړي دي، له دې څخه دا یې مې ویره چې ډیر ژر به هغه بریالیتوب له تاسو څخه واخلي او ستاسو ژوند به واخلي. که چېرته داسې احساس وکړئ چې یو مکار شخص یاست، تر ډیره به په دې خاطر چې له نورو څخه زیات بریالیتوب ته لاسرسی مومئ د ګناه احساس وکړئ. د ګناه له دې احساس څخه د تېښتې لپاره زیاتره خلک خپل ځان د خپلې خرابۍ په حال کې ویني. هغوی له اندازې زیات الکولي څښاک څښي، مخدره توکي کاروي، د خپلو کورنیو په اړه بې پروا کیږي، داسې رفتارونه ترسره کوي چې وړاندوینه یې نه کیږي، زیات لګښتونه کوي او غیر عقلانه پانګونې کوي. هغوی د خپل ځان دننه په شدیده توګه دا احساس کوي چې د بریالیتوب وړ نه دي. په پایله کې به هغه بریالیتوبونه ډیره اسانۍ سره له لاسه ورکړي چې لاسته یې راوړي وو. خپل ځان د نورو خدمت کولو ته وقف کړئ. رښتیا دا دی چې تاسو د هر هغه څه وړتیا لرئ چې د یوې ښې دندې تولید یا د محصولاتو د ویش یا د خدمتونو د وړاندې کولو له لارې یې لاسته راوړئ، تر څو خپل او د نورو ژوند ته غوره والی ورکړئ.
د سوداګرۍ په نننۍ نړۍ کې ټولې معاملې اختیاري دي. خلک هغه وخت یو څه پیري چې دا احساس وکړي چې د هغو توکو په اخیستلو سره به د ژوند کولو غوره شرایط ولري. په دې توګه تاسو کولی شئ یوازې د هغه خدمتونو په وړاندې کولو سره بریالیتوب ته ورسیږئ چې خلک غواړي په هغه سره خپل ژوند ته غوره والی ورکړي. هر څومره زیات چې خلکو ته خدمت وکړئ په همغه اندازه به پیسې او وړتیاوې لاسته راوړئ. هغه خلک چې زموږ په ټولنه کې په غوره توګه کار کوي له یو کم شمېر پرته هغوی دي چې خلکو ته له نورو څخه غوره خدمت کوي. له کار کولو څخه ستاسو اصلي موخه باید خلکو ته زیات او غوره خدمتونه ووسي. په دې صورت کې بیا چې هر ډالر لاسته راوړئ د هغه وړ یاست. د ابراهام لینکولن په وینا غریبانو ته د مرستې لپاره تر ټولو غوره لاره دا نه ده چې یو له هغوی څخه ووسي. زموږ په ټولنه کې هر څومره چې له مالی پلوه بریالی واوسئ باید په همغه اندازه مالیات هم ورکړئ. دغه مالیات له ښوونځیو، روغتونونو، واټونو، اسودګۍ، طب او نظامي لګښتونو سره مرسته کوي چې زموږ ټولنه هغه ته اړتیا لري. تاسو ښایي په خپل مالی بریالیتوب ویاړ وکړئ یا د زیاتو پیسو په لاسته راوړلو سره له خلکو سره زیاته مرسته وکړئ. له خلکو سره په مرسته کولو کې په واقعیت کې له خپل ځانه سره مرسته کوئ. دا جملې تکرار کړئ: زه د هر هغه فن وړ یم چې نورو خلکو ته یې د هغه محصولاتو او خدمتونو د وړاندې کولو له لارې لاسته راوړم چې د دوی د ژوند لپاره اړین دي. زه په خپل بریالیتوب ویاړم. تاسو ډیر ښه انسان یاست. تاسو په بشپړه توګه یو ښه انسان یاست. تاسو وړ او مینه‌ناک، ریښتیني او زیار ایستونکي یاست او له نورو سره په ادب او تواضع او درناوي رفتار کوئ. تاسو خپل ژوند، خپلې کورنۍ، دوستانو او هغه شرکت ته وقف کوئ چې په هغه کې په کار بوخت یاست. تاسو پیاوړی، مسؤل، باهوشه او تجربه کار شخص یاست. نه یوازې د خپلو خپلوانو لپاره بلکې د ټولنې د ټولو خلکو لپاره مهم یاست. تاسو د یوې ځانګړې موخې لپاره پیدا شوي یاست او مهم برخلیک ستاسو په تمه دی. تاسو له هره پلوه دروند شخص یاست. تیر پاراګراف تاسو د شخصیت رښتینی بیانونکی دی. هغه ښایي ستاسو په اړه سلسله صدق وکړي، خو په ډیر ښه ډول دا توضیح ورکوي چې ستاسو داخل څه ډول دی او د ژوند په اړه ستاسو نظر څه شی دی. کله چې له قاعده او شرط پرته دا ومنئ چې یو ارزښتمن شخص یاست، هغه به په خپلو کړو وړو کې ښکاره کړئ. هغه به په کراتو ستاسو لپاره په حقیقي بڼه رامنځته شي. ایډیالونه به مو د واقعیت په بڼه رامنځته شي. له ځانه سره ووایئ: زه له خپله ځانه سره مینه لرم او له خپل ژوند سره مینه لرم. زه له هره پلوه په بشپړه توګه یو وړ شخص یم او که په هر کار لاس پورې کړم هغه به په ښه توګه سره ترسره کړم. د ذهني سافټویر پلورنځی. د ذهني سافټویر پلورنځی داسې فرض کړئ چې یو پلورنځی وجود لري چې ذهني پروګرامونه پلوري. تاسو کولی شئ له هغه ځایه د خپل ځان په اړه خپل درک، باورونه یا لیدلوري وپیرئ او په خپل ذهن کې ځای پر ځای کړئ او له هغې وروسته یو بل شخص شئ. که چیرته دې ډول یو پلورنځي شتون درلودی او کولی مو شوی له هغه ځای یو لړ باورونه وپیرئ. کوم څیزونه مو ټاکل؟ زه تاسو ته وړاندیز کوم خپل شاوخوا ته وګورئ تر څو ووینئ چې ستاسو په نړۍ کې تر ټولو خوښ او بریالي خلک په کومو څیزونو باندې باور لري. تاسو هم هغه باورونه ومنئ. وروسته هغه باورونه په خپل حافظه کې ذخیره کړئ او له هغه پروګرامونو سره سم عمل وکړئ چې هغوی یې کوي. له نیکمرغه د هغه سلګونو مرکو پر بنسټ چې له بریالیو خلکو سره یې صورت نیولی په دقیقه توګه پوهیږو چې هغوی څه ډول په خپل ذهن کې پروګرامونه لیکلي دي او د ماشومتوب له دورانه څخه کوم ډول باورونه درلودل. تر ټولو مهم او اصلي باور چې د خپل ځان لپاره یې ولرئ دا دی: زه په بشپړه توګه وړ شخص یم او په ژوند کې به بریالی شخص وم. هره پیښه چې په ما باندې راځي
ښه یا بده، لویه نیکمرغۍ یا بریالیتوب ته د رسېدلو لړۍ ده چې زما لپاره حتمي او مسلمه ده. که چیرته مو په قطعي توګه باور وکړ چې د بریالیتوب او نیکمرغۍ لپاره مو ضمانت شوی دی او دا چې هر خنډ ستاسو د بریالیتوب د لارې پر سر رامنځته کیږي، د هغې دلیل دا دی تر څو تاسو د ځینې مهم درسونه زده کړي چې بریالیتوب ته د رسېدلو لپاره هغه ته اړتیا لرئ. په هغه صورت کې په بشپړه توګه نه دردیدونکي وي، تر ډیره په مثبت او نیکمرغه وي، د خپل ځان لپاره لوی موخې ولرئ او بریالی ماتې به تر شا پرېږدئ او بریالیتوب ته به ورسیږئ. بالاخره ستاسو باور به په واقعیت بدل شي او د تفکر په بدلون سره به ستاسو ژوند بدلون وکړي. په راتلونکو پاڼو کې به یو لړ ازمویل شوي او ثابت لارې چارې او تخنیکونه تاسو ته وړاندې کړم تر څو له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره وکولای شئ د خپل تفکر په هره برخه باندې کنټرول ولرئ. تاسو ته به دا وښایم چې څه ډول مثبت او اغیزمن فکر وکړئ، په داسې ډول چې احساس وکړئ تر څو په دې وتوانیږئ چې د هر کار له عهد وتلی شئ. دا به زده کړئ چې څه ډول د خپل ځان په اړه خپل درک ته بیا ځلې پلان جوړ کړئ تر څو ستاسو داخلي نړۍ له هغه شخص سره مطابقت ولري چې غواړئ واوسئ او کوم ژوند چې غواړئ په بیرونی نړۍ کې تجربه کړئ. تاسو به زده کړئ چې څه ډول نه دریدونکي واوسئ. عملی تمرینونه: اول، خپل ایډیال په ښکاره توګه تعریف کړئ. که چیرته مو کولی شوای له هره پلوه یو وړ شخص واوسئ. کومې ځانګړنې به مو درلودې؟ څه ډول رفتار به مو کاوه؟ دویم، داسې شخص واوسئ چې تر ډیره د هغه په اړه فکر کوئ. د خپل ژوند له پړاوونو څخه یو یا څو په نښه کړئ چې په هغه کې ستاسو تفکر ستاسو پر هیجاناتو، لیدلورو یا کړنو باندې زیاتې اغیزې ولري. دریم، د خپلو فعالیتونو په کومه برخه په غوره توګه کړنې کوئ. په هغه برخه کې خپل ځان څه ډول مجسم کوئ. څه ډول کولی شئ د مجسم کوونې کړنې د نورو برخو پر لور هم وغځوئ. څلورم، د څه ډول خلکو ستاینه کوئ او هغوی ته درناوی کوئ. ولې؟ څه ډول خپل رفتار ته بدلون ورکوئ په داسې ډول تر څو د هغه وړ اشخاصو په شان واوسئ چې تاسو یې پیژنئ. پنځم، د ژوند په کومو اړخونو له خپل ځان سره مینه لرئ. د نفس د عزت او د شخصي ارزښت لوړوالی د څه ډول فعالیتونو د راڅرګندېدو لامل کیږي. څه ډول مو کولی شوای حتی له هغې زیات هم ترسره کړئ. شپږم، تاسو په بشپړه توګه ښه او وړ شخص یاست. له نن څخه وروسته خپل ځان تر ټولو غوره شخص وګڼئ چې کولی شئ واوسئ او د هر ډول محدودیت له منلو څخه ډډه وکړئ چې ستاسو لپاره رامنځته کیږي. اووم، په تفکر او خبرو اترو او دوامداره کړنو سره د خپل ځان په اړه خپل درک ته بدلون ورکړئ. د دې په شان چې همدا اوس داسې یو شخص یاست چې غواړئ واوسئ. له ژوند څخه داسې ګټه واخلئ چې تاسو یې غواړئ او تاسو یې وړ یاست. دویم څپرکی: خپل ژوند ته بدلون ورکړئ. که چیرته په خپل ذهن کې د ښو او ځلیدونکو باورونو او هیلو انځور طراحي کړئ، خپل ځان به په داسې شرایطو ووینئ چې ستاسو موخو ته د رسېدلو لامل ګرځي. د خپل ځان په اړه ستاسو د فکر په طرز او احساس کې د هغه څه په اړه ستاسو باورونه او تمې شاملېږي چې ښایي ستاسو لپاره د هغه ټولو کارونو ټاکونکی واوسي چې تاسو یې ترسره کوئ، یا هغه پیښې چې په تاسو باندې راځي. کله چې د خپل تفکر څرنګوالي ته بدلون ورکوئ، د خپل ژوند څرنګوالي ته بدلون ورکړئ. ځینې وختونه به دا بدلون له ځنډ پرته صورت ونیسي. تاسو په ژوند کې یوازې په یوه څیز باندې کنټرول لرئ. په خپل تفکر باندې تاسو کولی شئ دا پریکړه وکړئ چې په هر رامنځته شوي حالت کې د کومو څیزونو په اړه فکر وکړئ. له پیښو څخه ستاسو د درک ډول او افکار، ستاسو احساسات که منفي وي یا مثبت، پاروي افکار او احساسات ستاسو د کړنو لامل ګرځي او د هغه پایلو ستاینه کوي چې تاسو یې ترلاسه کوئ. هغه ټول په افکارو سره پیل کیږي. مثبت تفکر:
مثبت افکار ژوند تقویه کوي. دا ډول افکار تاسو ته ځواک درکوي او د دې لامل کیږي ترڅو دا احساس وکړئ چې پیاوړي یاست او په نفس باور لرئ. هغوی ستاسو په شخصیت، روغتیا، د انرژۍ په کچه او خلاقیت باندې رغونکي او بې اندازې اغیزې لري. هر څومره چې مثبت او خوشباوره شخص واوسئ، د ژوند په هر پړاو کې به خوشحاله واوسئ. منفي افکار سرچپه پایله لري. هغه ستاسو ځواک اخلي او د دې لامل کیږي چې د کمزوري توب احساس وکړئ او په نفس باور له لاسه ورکړئ. هر کله چې د یوې منفي موضوع په اړه خبرې یا فکر وکړئ، خپل قدرت له لاسه ورکوئ. د غصې احساس او دفاعي حالت لرئ. د ناکامۍ او بدبختۍ احساس کوئ. منفي تفکر د وخت په تیریدو سره تاسو جسمي ناروغ او حتی له نورو خلکو سره ستاسو اړیکې تر سیوري لاندې راولي. مثبت تفکر د روحي او رواني روغتیا او غوره کړنو لامل کیږي. منفي تفکر د روحي ناروغۍ او کمزورو کړنو لامل ګرځي. په دې توګه که چیرته وغواړئ حیرانونکی ژوند ولرئ، باید ستاسو موخه د مثبتو هیجانونو روزنه او له منفي هیجاناتو څخه خلاصون ووسی. د منفي هیجاناتو راکمول د روغتیا، خوښۍ او اسودګۍ پر لور د حرکت لپاره مهم او یوازینی ګام دی. هر کله چې په خپلو افکارو او احساساتو بشپړ کنټرول ولرئ او خپل ځان د مثبت ساتلو لپاره منضبط کړئ، ستاسو د داخلي او بیروني ژوند کیفیت غوروالی مومي. د منفي هیجانونو په غیاب کې ستاسو ذهن په اتوماتیک ډول په مثبتو هیجانونو سره ډکیږي او دغه هیجانونه د خوښۍ د احساس لامل کیږي. تاسو کولای شئ خپل افکار وټاکئ. ناڅېتوب قانون وایي ستاسو ذهن یوازې په یوه شیبه کې کولای شي د یوه څیز په اړه فکر وکړي، مثبت یا منفي. که تاسو وغواړئ هر وخت کولای شئ مثبت فکر د منفي فکر ځای ناستی کړئ. تل وغواړئ ترڅو هغه فکر یا احساس له خپل ذهن څخه بهر کړئ چې تاسو ناآرامي کوئ. د یوې مثبته موضوع په اړه د عمده فکر په اړه کولای شئ له دې قانون څخه ګټه واخلئ. د عادت قانون وایي هر ډول فکر یا عمل چې په کراتو تکرار کړئ بلاخره د یو نوي عادت په بڼه رامنځته کیږي. که چیرته په دوامداره بڼه د هرې کړنې په وړاندې مثبت غبرګون ښکاره کړئ، کولای شئ په خپل هوښیار ذهن باندې بشپړ کنټرول ولرئ. په هغه لاره باندې ژر عمل کول او فکر کول غیر ارادي او آسانه کیږي. د ارادي او تکرار له ځواک څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو دننه د تفکر او عمل نوي عادتونه رامنځته کیږي. له دې قانون څخه په ګټه اخیستلو سره کولای شئ په بشپړه توګه مثبت شخص واوسئ او خپل ژوند ته بدلون ورکړئ. خپل منفي هیجانات له منځه یوسئ. ټول منفي هیجانات مو د ماشومتوب له دورانه څخه زده کړي دي. هر څه مو چې زده کړي دي کولای شئ هغه زده نه کړئ. ځینې وختونه تاسو په بشپړه چټکه توګه کولای شئ هر هغه عادت یا مهارت زده کړئ چې فکر کوئ. په ځانګړې توګه کولای شئ د منفي مفکورو د له منځه وړلو لپاره چې ستاسو وړتیا محدودوي او ستاسو په بریالیتوب باندې منفي اغیزې کوي د خلکو، پیسو، روغتیا او نورو عواملو په اړه د رغونکي او مثبت فکر کولو لارې زده کړئ. زیاتره عقاید او نظریې د ناسمو منطقونو پر بنسټ بڼه مومي. ځینې وختونه د یو بل شخص په اړه د یوې موضوع په اړه منفي نظریه یا د منفي فکر طرز په ډیرو کمو تازه اطلاعاتو سره په بشپړ توګه له منځه ځي. ناڅاپه مو دې ته پام کیږي چې کومه مفکوره مو چې د خپل ځان یا بل شخص په اړه درلوده سمه نه وه. په پایله کې کولای شئ د څو ثانیو په لړ کې خپل تفکر ته بدلون ورکړئ. د دې اټکل په اړه فکر وکړئ. منفي هیجانات په دې دلیل وجود لري چې موږ په هغه ځان قربانوو او هغه ژوندي ساتو. موږ هغه په دوامداره خبرو اترو او افکارو سره تغذیه کوو چې موږ په غوسه یا نا آرامه کوي. له نیکه مرغه تاسو کولای شئ دې حالت ته د هیجان له قانون څخه په ګټه اخیستلو سره بدلون ورکړئ. دا قانون بیانوي چې قوي هیجانات کولای شي
پر کمزوري هیجان ولکه ولري او هغه له منځه یوسي او پر هر هیجان چې تمرکز وکړئ په چټکۍ سره پرمختګ کوي او پیاوړی کیږي. د هغې مفهوم دا دی چې د هر هیجان په اړه زیات بحث وکړئ پرمختګ کوي او بالاخره په هغه برخه کې ستاسو پر تفکر باندې ولکه پیدا کوي. که چیرته خپل داخلي ځواک له هغه شخص یا حالت څخه چې تاسو په غوسه یا نا آرامه کوي هغه ته په فکر نه کولو سره لاسته راوړئ، بالاخره په هغه شخص یا حالت پورې اړوند هیجان له منځه ځي. د هغه اور په شان چې سون نه لري مړ کیږي. تاسو دا په کراتو تجربه کړي دي. د بیلګې په توګه کله چې لویان شو له مخالف جنس سره اړیکې ټینګوو، دا اړیکې تر ډیره پایدونکې نه دي. کله چې هغه پای ته رسیږي تر ډیره له عاطفي او هیجاني پلوه اندېښنه کې کیږو او زیان وینو، تر ډیره غمجن، غوسه ناک او افسرده یاستو. دغه احساسات تر ټاکلې دورې پورې وخت نیسي. وروسته ښه والی مومو او له یو بل شخص سره خبرې اترې کوو. میاشتې یا کلونه وروسته تیر وخت ته فکر کوو یا حتی له خپل شخص سره خبرې اترې کوو او نشو کولی دا تصور وکړو چې څه ډول له عاطفي او هیجاني پلوه له مخکیني شخص سره ښکېل وو، ځکه موږ هغه احساسات نه دي تغذیه کړي او هغه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دغه ستاسو په ژوند کې د ځایناستېتوب او په عمل کې د هیجان قوانینو څخه دي. د منفي هیجاناتو علتونه. منفي هیجانونه 4 بنسټیز علتونه لري. د روسي فیلسوف پیټر اسپینکسي له نظره سره مهم دغه 4 علتونه عبارت دي له: اول توجیه، دویم پیژندنه، دریم داخلي تعامل، څلورم ملامتول. د فکر او ژوند د بدلون پر لور تر ټولو لوی حرکت هغه وخت صورت نیسي چې په منظم ډول د منفي هیجاناتو دا 4 واړه علتونه له خپل ژوند څخه حذف کړئ. توجیه کول، سنډې ته کړئ. توجیه کول هغه څه چې د خپلې غوسې یا غمجنتوب لپاره د منطقي انعکاس یا دلیل راوړلو پر وخت کې له هغه څخه ګټه اخلئ. له خپل ځانه یا بل هر اورېدونکي سره وایئ چې له تاسو سره یې څه ډول بد رفتار درلود او رفتار یې څومره ویرونکی و. په دوامداره توګه په خپل ذهن کې رامنځته شوی حالت مرور کوئ. د غمجنتوب لپاره خپل ټول دلایل تکرار کوئ. هر کله چې د یو شخص یا رامنځته شوي حالت په اړه فکر کوئ غوسه کیږئ. داسې احساس کوئ چې دا حق مو درلود چې غوسه شئ، د دې په شان چې د هغه زیاته بیه مو پرې کړې ده، په ځانګړې توګه له هغه وخته څخه چې تاسو په خپل نظر یو ښه شخص او زیاتې ښېګڼې لرئ. د توجیه کولو او دلایلو راوړلو پر لور د طبیعي لیوالتیا منځنۍ لاره په هغه باندې له بوخت کېدلو څخه ډډه کول دي. په بدله کې توجیه کول سنډې ته کړئ. د خپلو منفي هیجاناتو د توجیه او د هغه دلایلو په اړه د فکر کولو لپاره له خپل حیرانوونکي ذهن څخه ګټه واخلئ. هغوی په بشپړه توګه ورانوونکي دي او په مقابل لوري باندې اغیزه نه لري او شرایطو ته بدلون نه ورکوي. هغه د ژوند په نورو پړاوونو کې ستاسو په کمزوري کولو سره خوښي او په نفس باور له منځه وړي. د غوسې او ناارامۍ د توجیه کولو پر ځای باید له مقابل لوري یا له ناارامه کوونکو شرایطو څخه د بخښنې غوښتلو لپاره له خپل هوش او تخیل څخه ګټه واخلئ. د بیلګې په توګه که چیرته یو څوک په موټر چلولو کې له تاسو مخکې او ستاسو حقوق په پام کې ونه نیسي، د غوسه کېدو پر ځای ووایئ: ښه غوره به وي چې بل ځل زیات دقت وکړم. فکر کوم چې هغې نن یوه بده ورځ تېره کړې ده یا هغه حتمي خپل ملاقات ته د رسېدلو لپاره بیړه لري. مقابل لوري ته بښنه وکړئ. دا چې ستاسو ذهن په هره شیبه کې کولی شي یوازې یو څیز ته ځای ورکړي، نو په دې توګه هغه شیبه چې د مقابل لوري په بښلو پیل کوئ، د غوسې منفي هیجانات چې د خپل پایښت لپاره کومې انرژۍ ته اړتیا لري، دا انرژي له هغې څخه ترلاسه کوي
خپل داخلي کنټرول بیا ځلې لاسته راوړئ. آرامه او مثبت واوسئ. په لنډه شیبه کې شرایط بدلون کوي او هر څه له یاده باسئ. د یو منفي فکر پر ځای د مثبت فکر پر ځای کولو سره منفي هیجانات چې هر څه ووسي ترې خلاصېږئ. که چېرته په ژوند کې یو عمده ستونزه ولرئ لکه طلاق، د دندې له لاسه ورکول، د شتمنۍ له لاسه ورکول، همغه قانون دلته هم صدق کوي. هېڅکله خپل ځان ته مه وایئ یا هغه څوک چې ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دی چې ولې دا حق لري تر څو په غوسه یا ناارامه شئ. په بدله کې هر ځل چې رامنځته شوی حالت باندې فکر کوئ مقصر شخص وبخئ تر هغې چې د منفي والي حالت له منځه ولاړ شي. کله چې د منفي هیجان اور مړ شو کولی شئ خپله پاملرنه یو مثبت څیز ته واړوئ. د خوښۍ او بریالیتوب یو تر ټولو مهم قانون دا دی: د هغه موضوع په اړه اندېښنه مه کوئ چې نه یې شئ کولی. د هغه په برخه کې کار وکړئ. په چا باندې د هغه څه په خاطر نیوکه مه کوئ چې نه یې شئ کولی. بدلون ورکړئ. یو مشهور قانون وایي که چېرته حل لاره ونه وسي نو ستونزه هم نشته. د وخت دوې دورې. په ژوند کې دوې زمانې دورې وجود لري: تیر وخت او راتلونکی وخت. اوسنی وخت یوازې یوه لنډه او تېرېدونکې شیبه ده. تاسو کولی شئ یوازې د هغه څه په اړه پاملرنه وکړئ چې پخوا پېښ شوي دي او بدلون به ورنه کړئ، یا د راتلونکي په اړه هغه څه چې شوني دي او په هغه باندې کنټرول ولرئ. ډېر خلک خپل زیاتره عاطفي ځواک د هغه پیښو په اړه غمجنتوب او غوسه کېدلو ته وقف کوي چې پخوا پېښې شوي دي. په تعصف سره دا انرژي په بشپړه توګه بې ځایه مصرفېږي. تل له تېر وخت څخه له شکایت کولو څخه هېڅ ګټه وټه زموږ لاسته نه راځي. حتی تر ټولو بد دا چې هغه منفي هیجان چې د تېرو پیښو په بیا راژوندي کولو سره دوام مومي کولی شئ هغه خوښي او هیجان له تاسو څخه واخلي چې کولی شئ د راتلونکي اټکلونو په اړه فکر کولو سره هغه تجربه کړئ. تیر وخت هیر کړئ. د ارواپوهنې یو ډاکټر له افسرده او غمجنو اشخاصو سره په 25 کاله کاري تجربې سره لیکلي دي چې هغه تر ټولو دودیزې کلمې چې په خپله کاري دوره کې یې له خپلو ناروغانو څخه اورېدلي دي دا دوې کلمې دي. که چېرته یوازې داسې ښکاري هغه ځینې پیښې چې پخوا رامنځته شوي دي د دې غمجنو او افسرده اشخاصو د پرمختګ معنی ګرځېدلي دي او دوی نشي کولی هغه افکار ترک کړي. هغوی تر اوسه هم له هغه یو لړ کارونو څخه ناارامه او کړېږي چې یو شخص هغه ترسره کړي دي، یا هغه کارونه چې یو شخص کولی شوی هغه ترسره کړي خو هغه یې نه دي ترسره کړي، او یا هغه خبرې چې بل چا کړي دي. دوی د مور یا پلار یا دوی دواړو خور یا ورور له خپل واده یا هغه اړیکو چې له نورو سره یې درلودې د کار د څښتن یا سوداګریزو اړیکو کومه شتمني چې له لاسه ورکړې ده، یا هغه تېروتنې له لاسه په غوسه دی چې د مال یا مالونو په اړه یې صورت نیولی دی. رښتیا دا دی چې ژوند له یو لړ ستونزو، مسایلو، سوانحو او موقتي ماتو څخه تشکیل شوی دی چې تل دوام لري. دغه ماتې او ناهیلۍ ناغوښتل شوي او د تمې خلاف د بشپړ د پرمختګ مخنیوي نه کېدونکي او طبیعي حقیقت دی. د تفکر او ژوند د بدلون لپاره باید پرېکړه وکړئ چې په هغه باندې بریالي شئ او دې ته له پاملرنې پرته چې څه پیښیږي له ژونده سره سمون وکړئ. تر څو مو چې دا کار نه وي کړی د پخوا غلامان به یاست او په هیڅ صورت به ژوند کې بدلون ترلاسه نه کړئ. همدا اوس پرېکړه وکړئ چې له اوس څخه وروسته له خپل ژوند څخه ټول که چېرته یوازې له منځه یوسئ. پیښې ته په بله بڼه تفسیر کړئ. پیښې په بله بڼه تفسیر کړئ. یو مشهور لیکوال او ویان وین ډایر وایي د ماشومتوب د خوشحاله ژوند درلودلو لپاره هېڅکله ناوخته نه دی. د هغه موخه دا ده چې په هر وخت کې کولی شئ د
د ماشومتوب د دوران له ناخوښو پیښو څخه مثبت درک ولرئ. تاسو کولی شئ د ځایناستیتوب له قانون څخه په ګټه اخیستلو سره دې ناخوښو پیښو ته د خوښو او خوشحالونکو پیښو په بڼه وګورئ او په بدله کې د هغه په اړه فکر وکړئ. کولی شئ دې مسئلې ته پاملرنه وکړئ چې څه ډول ناخوښو تجربو له تاسو څخه یو هوښیار او غوره شخص جوړ کړی دی. باید په واقعیت کې له هغه اشخاصو مننه وکړئ چې پخوا یې تاسو ته زیان رسولی دی، ځکه هغوی د دې لامل شوي دي چې اوس یو پیاوړی شخص واوسي. په هر حال هغه پیښې نشوای کېدی چې په بله بڼه رامنځته شي. ستاسو میندو او پلرونو د خپلو اولادونو د لویوالي په اړه هیڅ ډول تجربه نه ده درلودلې. له دې سربیره دوی خپله د هغه میتود پایله وو چې په هغې باندې لوی شوي وو. د نورو ټولو انسانانو په شان دوی هم یو وخت خپله مور او پلار شول او له هغو ستونزو او کمزوریو سره مل وو. په دقیقه توګه ستاسو په شان چې نن ورځ له هغو ستونزو او کمزوریو سره مخامخ یاست، دوی هماغه ډول وو چې روزل شوي وو او نه یې شوای کولی تاسو له هغه څه نه په متفاوت ډول لوی کړي چې خپله لوی شوي وو. دا به احمقانه وي چې تل د هغه کارونو په خاطر غمجن واوسو چې دوی ترسره کړي، یا هغه کارونه چې کولی شوای په بل ډول یې ترسره کړي خو ترسره یې نه کړل. هر څه هیر کړئ او له ژوند سره ځان برابر کړئ.